یو خبره صرف درته کوم یو منټ هغه دا چې زما محترم ورون دی جمی کې الحمدلله ودی شپې سره دي چې یخني خوې خدا عبادت الله خوان کې چې لک تکلیف په ځان سړی تیر کی نو کوشش دا مونږ تاسو شپږ ده چې بدی کې الحمدلله خوب هم پوره کیږي نو د شپې اخیری وخت کې چې الله رب العالمین اسمان د دنیا ته نزول کړي صحابه او سلف وې دی جمی ته ډېر خوشاله دل چې شپې عبادت اساني د ورځې روزنی ول اساني نفلي نو په دې کې سړی 40 منټه یو غنټه مخکې د دې اذانون نه راپاسيږي یو سو رکعات وکي او ما د غفلت موضوع ابتدا کې ویله په دې خطبه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې شپې الله ته ودرېدو او دومره ټیم نه اله 10 منټه اذان ته پاتې 15 منټه او دی وخت مرا پاسې دی یو دوه رکعات دی وکړه او د الله نبی فرمایي لسیتونه صرف ولوس لسیتونه سمره دي یو رکعت کې ولا قل اعوذ برب الفلق او دویم کې ولا قل اعوذ برب الناس بس تهجد نور ملاونه شو یو دوه رکعات تهجد دی وکړو ډیر مختصر او یو لس رکعات یو لس ایتونه دي دوه سورتونه کې سو ایتونه دي ګوره لسنم یو زیات نبی علیہ السلام فرمایي چې شپې په مانځ کې لس ایتونه ولوست دا انسان الله په غافلینو کې نه راولي وګوره الله په غافلینو د لښت نو بس صرف په دوه رکعاتو باندې او صرف په لس ایتونو باندې د شپې د اموز د شپې عبادت د شپې قیام الله رب العالمین ته دومره خوښ دی الله رب العالمین دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي په کار چې موږ ځان مدد کو دې سره او کور والم په دې سره عادت کو